الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. محترم ورونو ننزمكم درس شدي أغاد جنازي دلمنز مختصرة طريقة دير رونا دا سيدي چه اغيو تا دا جنازي المنز ندزده او دا دي وجهنا دا دير خيرنا محروميگي بكار دا چه مون غطا وار طول دا جنازي المنز دكو او د یو مسلمان اخیرانه حق امداده چې هغه باندې جنازې لمنځو شي او په خطوګه باندې وشي. د ډېری بدقسمتۍ نه زمونږ په ملکونو کې یو خو د جنازې لمنځونه ډېر زیات زر کیږي چې هغه کې د مړي دپاره پوره دعاګانې نه غوښتلی کېږي. د مړي چې کوم حق دی په مسلمان باندې هغه نه ادا کېږي او دا مړی محتاج هم دی دعاګانو ته. نو بکار خدا دا چې د جنازې لمنځونه په جلتۍ سره او زر ونه کړی شي بلکې پورا ټیم پکې واخلي او ښه ډېرې دعاګانې وکړی شي دغه مړي ته چې الله سبحانه وتعالی یې وبخي. دویمه خبر را ده محترمو چې ډېر رونه هغه د دې وجې نه د جنازې لمنځونو کې شرکت نه کوي و چې موږ ته د جنازې لمونځ نیت نه دی زده، نو دې وجې نه هغوی هم د ډېر غټ خیر نه محرومیږي او دې کې ډېر غټ خیر دی جنازې لمونځ کې د مسلمان حق دی هغه ادا کې ډېر ثواب لري اجرونه لري. نو محترم ورونو په قرآن او سنت کې د لمونځ نیت د جنازې د لمونځ نیت دې لپاره څه الفاظ نشته دی، څه الفاظ نه دي راغلي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د خپل امت ته کوم الفاظ ښودلي دي چې باید تاسو دا ووایئ، نه صحابه کرامو کوم الفاظ نه امامانو، نو داسې کوم الفاظ نشته دی چې هغه باید وویلی شي او بیا سړی د جنازې لمونځ وکړي، بلکې نیت چې دی د دې دا محل او ځای چې دی دا زړه دی او ته چې جنازې لمونځ له روان شوې او داسې دې وکړو همدغه نیت دی او دا کافي دی، نو څه الفاظ ویلو ته پکې هیڅ قسمه ضرورت نشته دی. د جنازې لمونځ چې دی محترمو هغه څلور تکبیرونه دي. اول تکبیر چې کله وکړی شي نو هغې نه پس به سورة فاتحه الحمدلله رب العالمین تر اخره پورې دې سره به یو صورت بل یو ځای شي. کله چې بیا دویم تکبیر وکړی شي نو هغې نه پس درود ابراهیمي دا کوم عام درود چې موږ په لمونځونو کې ویو اللهم صل علی محمد تر اخره پورې دا به ووایي. بل کله چې دریم تکبیر وکړی شي نو هغې نه پس به مړي ته دعاګانې شروع کړي. مشهور دعاګانې دا دي اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. دارنگی و بل دعا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار. دا رنګ نوري مسنوني دعاګانې هم راغلي دي په احادیثو کې، باید دا ټولې مونږ زده کړو او مړي ته ښه په اخلاص ښه په عاجزۍ باندې چې دی دعاګانې وکړو، د الله سبحانه وتعالی نه ورته مغفرت وغواړو. مونږ یو قسمه شفاعت کوونکي یو دې مړي دپاره، نو ښه په اخلاص سره ښه په عاجزۍ سره او ښه ډېرې دعاګانې باید مونږ دغه مړي ته وکړو چې الله سبحانه وتعالی د باندې رحم وکړي او مغفرت ورته وکړي. بیا چې کله څلورم تکبیر وویلی شي، څلورم الله اکبر وویلی شي، هغې نه پس به سلام وګرځولی شي. یو طرف ته هم جایز دی او دواړو طرف ته سلامونه ګرځول هم جایز دي. دا شو د جنازې د لمونځ مختصره طریقه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.